السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه تاسو خو ګورو نصیر تاسو ګورئ سټار 1 ټیک چینل نن چې کومه یوټیوب چینل کورس پات 16 د 16 کې بسو 16 کې بداو مګر چې کله د یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړو پاره کې د پکچر استعمال راشي نو موږ په پکچر څنګه استعمالو په دې پکچر باندې موږ کاپی رائټ راکړي او سو په سټریک یا کاپی رائټ راکولای شي او کنه نو نن په دې باندې دا پارت مشتملي زه ته وایم چې د یوټیوب چینل لپاره تاسو کله ویډیو جوړوئ نو تاسو پکې د دریو خبرو خیال ډیر ساتئ تاسو چې پکې کله پکچر استعمالوئ ټیک شو نمبر 1 تاسو چې پکچر تصویر تاسو د ارزي نه ډاونلوډ کوئ تصویر تاسو د ارزي نه ډاونلوډ کوئ خو تاسو په تصویر باندې واټر مارک نه دا نه پرېږدئ لکه څه لیکل ورته نه پرېږدئ ټیک شو او بله خبره دا چې دویمه خبره ده چې تاسو په کم پکچر را ډاونلوډ کړئ تاسو د ارزي نه را ډاونلوډ کړئ په هغه کې څه تبدیلي کوئ لکه یا پکې رنګ پې تیزوئ یا پې رنګ پورو کوئ یا پکې نور څه تبدیلي کوئ ټیک شو او دریمه خبره ده چې تاسو د یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړوئ نو د 12 سکندونو نه پکې زیات د یو پکچر استعمال مه کوئ ټیک شو د 12 سکندونو نو ستاسو ویډیو باندې به کاپی رائټ هم څوک نشي کاپی رائټ هم پرې نه راځي او څوک به پرې سټریک هم نشي درکولی نو نن به موږ خبره کوو چې تاسو بغیر کاپی رائټ پکچر څنګه ډاونلوډ کړئ د خپل یوټیوب ویډیو لپاره نو راځئ د موبایل په سکرین باندې تاسو به بغیر کاپی رائټ پکچر څنګه ډاونلوډ کوئ تاسو چې کله د موبایل سکرین ته راشئ نو تاسو به چلو کوئ د کروم کوم براوزر د کروم براوزر به تاسو کلیک کوئ کله چې تاسو په کروم براوزر باندې کلیک کوئ نو په سرچ بار کې به ورکوئ چې کوم ټاپک سره تاسو ریلیټډ پکچر ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه ټاپک به ورکوئ نو داسې پرځي ورکوم بیوټیفول پلیس نو تاسو به بیا دا سرچ کوئ چې کله تاسو دا سرچ کوئ نو تاسو سره به ډیر شي پکچر داسې راشي نو تاسو به بیا څه چلو کوئ چې دا ایمیجز کوم آپشن دی دا بر ایمیجز آپشن نه دی ایمیجز آپشن به تاسو کلیک کوئ نو کله چې تاسو په ایمیجز آپشن باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به ډیر شي پکچر راشي نو تاسو به څه چلو کوئ چې کوم پکچر هم په دې کې ډاونلوډ کول غواړئ نو تاسو به ډایرکټلی پکچر نه ډاونلوډ کوئ ټیک شو نو تاسو چې کوم پکچر هم ډاونلوډ کول غواړئ نو په هغه پکچر به کلیک کوئ داسې فرضي کې دا پکچر ډاونلوډ کول غواړم نو په دې پکچر ما څنګه کلیک کو نو تاسو به څه چلو کوئ چې اب ډایرکټ به پکچر نه ډاونلوډ کوئ دا بیا زموږ سره لږ هغه رنګ کلیر نه تاسو به چلو کوئ ویزټ چې کوم آپشن دی په دې ویزټ آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ کله چې تاسو په دې ویزټ آپشن باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به هغه ویب سایټ کولاپ شي چې کوم دا پکچر اپلوډ کړئ نو تاسو به په هغه پکچر باندې زور کوي چې کله تاسو پریس کوئ نو چلو کوئ ډاونلوډ کوم ایمیج دی په ډاونلوډ ایمیج باندې به تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره به هغه پکچر ډاونلوډ شي که تاسو د یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړوئ او په ویډیو کې د پکچر استعمال کوئ نو تاسو به څه چل وکئ چې د دریو خبرو به پکې ډیر زیات خیال ساتئ نمبر 1 خبره چې تاسو پکچر ډاونلوډ کوئ نو تاسو به پکې واټر مارک یا ورپسې لیکل نه پرېږدئ ټیک شو که تاسو د یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړوئ نو دویمه خبرې دا خیال وکړئ ډیر ساتئ چې تاسو په تصویر کې لږ چینج کوئ لږ تبدیلي به پکې راولئ یا پې رنګ پورو کوئ یا پې رنګ په تیزه کوئ یا پې داسې نوره تبدیلي تاسو راوستی شئ نو پکې راوستلی شئ او بله دریمه خبره چې تاسو کله د یوټیوب چینل لپاره ویډیو جوړوئ نو تاسو به څه چل وکړئ چې د 12 سکندو نه به زیات یو پکچر استعمال به پکې نه کوئ نه بس تاسو په ویډیو باندې کاپی رائټ راځي او نه به پې څوک سټریک درکولی شي نو د رب امید ساتم چې تاسو په ویډیو باندې پوه شوي یاستئ که پوه شوي یاستئ نو ویډیو ورسره لایک کړئ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او ما له اوس راکړئ د یوې بلې ویډیو پر کې اجازت تھینکس فار واچینګ